بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن درته د فیسبوک په اړه ویډیو جوړوم. فیسبوک کې څنګه کولی شو چې غیر فعال ملګري انفرینډ کو. هغه ملګري چې نه لایک کوي نه کمنټ کوي، څنګه انفرینډ کوي او څنګه معلوموي. نو دې لپاره خو لومړی راشئ تاسې زموږ یوټیوب چینل سمارټ ټکنالوژۍ دا سبسکرایب کړئ. هغې نه وروسته چې دی تاسې به لاړ شئ خپل فیسبوک آی ډي ته. فیسبوک آی ډي به مو اوپن کړئ. بیا به کله مو چې فیسبوک آی ډي اوپن کړه، تاسې به خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. پروفایل باندې مو چې کلیک وکړو، تاسې به راشئ لاندې. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ستاسې آی ډي باید په پروفیشنل موډ کې نه وي. د پروفیشنل موډ نه باید خپله آی ډي وباسئ چې تاسو ته فرینډ شو کړي. کله چې تاسو غواړئ پروفیشنل موډ نه آی ډي وباسئ، تاسو به راشئ دلته په دغه تریپل ډاټ باندې به کلیک وکړئ او دې کې به بیا راشئ ټرن آف پروفیشنل موډ، دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسې بند کړئ. دوستانو، پروفیشنل موډ آف شو. اوس راځو لاندې، تاسې راشئ خپل فرینډز وګورئ. تاسې به دلته په سی آل فرینډز باندې به کلیک وکړئ چې تاسو ته ټول فرینډز شو شي. بیا به راشئ هغې نه وروسته منیج باندې به کلیک وکړئ. منیج باندې مو چې کلیک وکړو، تاسو ته به ستاسې فرینډ لیست شو کوي. ټول فرینډ لیست یې تاسو ته شو کړو. اوس به تاسې راشئ لیست انټراکټډ وید، دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته یې هغه ملګري وښودل چې کوم تاسو ته لایک کمنټ نه کوي. ګوره، ریویو فرینډز یو انټراکټډ وید د لیست آن فیسبوک ان د لاست 90 days. دا هغه ملګري دي چې په تیرو 90 ورځو کې تاسو ته لایک کمنټ نه دی کړی. نو تاسې غواړئ اوس انفرینډ کوئ، نو په یو باندې چې دی کلیک کوئ، انفرینډ کوئ، داسې یو کلیک کوئ، یا چې دی سلیکټ ملټیپل غواړئ چې ټول په یو ځل انفرینډ کوئ، نو د سلیکټ ملټیپل باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه به داسې سلیکټ کړئ او بیا به سلیکشن نه بعد په انفرینډ تڼۍ باندې کلیک وکړئ. کله چې انفرینډ کلیک کړئ، نو دغه کوم چې تاسو سلیکټ کړي دا به ستاسې سره انفرینډ شي. ستاسې په فیسبوک آی ډي کې یا اکاونټ کې به نورو ملګرو ته ځای خالي شي او کولی شي چې نورو ریکویسټونه یا بلنې قبولې کړئ.